السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ صحت نه کامل اوسئ. یو ځل بیا زه ریاض احمد نوري ستاسو په چوپړ کې یم. نو خدای دې وکړي چې تېر ورځې درس ستاسو بیان شوي. زموږ تېر ورځې درس چې دی موږ په پیل نه عمومي ریاضي پیل شروع کړی و چې د اعداد لوستلو، او نننۍ ورځ زموږ چې دی څلورګونې عملي شروع کوو چې د هغه د شمېرې څخه جمع او د جمع د عملي خواص دي. نو ګرانو زده کوونکو، راځو اول جمع عملي د تعریف ته راځو. جمع عملي تعریف داسې ده چې جمع خپله په لغت کې یوځای کولو ته وایي. جمع په لغت کې یوځای کول ته وایي. په اصطلاح کې د څو همجنسو شیانو یوځای کول ته چې دی جمع وایي. مثلا همجنسو شیان څنګه؟ مثلا 3 کتابونه او 4 کتابونه. دا دواړه ګورې شابسې دلته 3 کتابونه او 4 کتابونه دواړه همجنس دي. نو که چېرې دا دواړه موږ یوځای کړو نو څو کېږي؟ 7 کتابونه کېږي. دا عبارت ده چې دا خپله څه شو؟ همجنس شیان شو. نو اوس ګورې نظرانو زده کوونکو، موږ داسې نشو کولی چې 3 قلمونه د 3 کتابونو سره څه کړو؟ یوځای کړو. ولې دا چې دی سره شوي یو شان نه دي. نو د دې له خاطره دغه موږ یوازې جمع هغه جسمونه موږ سره جمع کولی شو چې همجنس وي. نو موږ چې دی همجنس عددونه سره څه کولی شو؟ جمع کولی شو. ګرانو زده کوونکو، راځو د جمع د عملي اجزاو ته. د جمع عملي اجزاوې ګورئ ګرانو دوستانو، مثلا 3 جمع 4 مساوي کېږي څو سره؟ 7 سره. دغه اولنی چې دی د جمع لومړی جز دی. دې ته چې دی د جمع لومړی جز وایي. دوی ته چې دی د جمع دوهم جز وایي. او د آخرنۍ ته د 7 ته چې دی دې ته چې وایي؟ د جمع حاصل. دې ته چې دی د جمع حاصل وایي. شاباسې. د جمع حاصل دغه چې دی د جمع علامه ده. دې د جمع علامه وي. دغه ټول چې دی د جمع څه دي؟ اجزاوې دي. نو دغه ټول د لومړی جز شو، دویم جز جمع حاصل او د جمع علامه. ګرانو زده کوونکو، اوس چې دی یو سوال د جمع په عمله کې حل و. مثلا 3 8 9 شپږ ضرب د جمع دی و 3 4 5. دغه سوال دا اوس د دې جمع عمله موږ څنګه کوو؟ ګرانو زده کوونکو، د ښي طرف نه موږ شروع کوو. د ښي طرف نه یویز رقم د یویز رقم سره جمع کوو. لسیز رقم د لسیز رقم نه همداسې تر اخره پورې راځو. خو ګرانو زده کوونکو، دلته هغه داسې دی که چېرې یویز رقم د یویز رقم سره موږ جمع کوو او زموږ چې دی د جمع حاصل د 10 نه پورته شو. که د 10 نه پورته شو، د دې یویز رقم موږ همدلته نیسو او لسیز رقم یې چې دی چېرته لیکو؟ د دویم عدد د پاسه چې دی حاصل لیکو. ګورئ ګرانو زده کوونکو، 6 او 5 مساوي کېږي د 11 سره. دا 11 عدد د دې یویز رقم دا دی. نو یویز رقم یې لیکو، یویز لسیز رقم یې څه د دې د پاسه حاصل. خو دغه دویم حرف چې کله موږ دویم لسیز رقمونه موږ جمع کوو، دا چې دی د حاصل هم ورسره جمع کېږي. 1 او 9 مساوي کېږي 10 او 10 او 4 څو شو؟ 14 سره. 4 لیکو بیا هم یو څه حاصل. دلته 4 چې دی یویز رقم و 14 کې، او یو چې دی حاصل لسیز رقم حاصل لیسو. 1 8 9 او 3 زموږ څو کېږي؟ 12. ګورئ شاباسې د 12 کې چې دی یویز رقم یې څو ده؟ 2. نو 2 لیکو، یو چې حاصل لیسو. 1 او 3 4 او 2 مساوي کېږي څو سره؟ 11 سره. 11 مکمل لیکو شاباسې. ولې مکمل لیکو؟ د دې له خاطره دلته 11 مکمل لیکو چې زموږ دې خوا نور حد نه لرو، عدد نه لرو. آخرنی عدد دی ځکه چې دی ټولې لیکو. دا اوس زموږ راځو ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ وویل چې زموږ نننی درس چې دی جمع د جمع خواص ده. نو راځو اوس د جمع د ملي خاصیتونو ته. جمع چې دی تقریبا 4 خاصیتونه لري چې اول یې چې دی تبدیلي خاصیت ده.
تبدیلي خاصیت په دې معنا که چیرې د ژبې په عملې کې موږ د اجزاو ځایونو ته تغیر ورکړو، یعنې لومړی جز په ځای دویم جز ولیکو، د دویم جز په ځای لومړی جز ولیکو، نو د جمع په حاصل کې کوم تغیر نه راځي. مثلا مثال ګورئ زده کوونکو 3 جمع 4 مساوي کېږي څو سره؟ 9 سره. که چیرې اوس د دې اجزاو ځایونو ته زه تغیر ورکړم 4 جمع 3 کړم دا هم مساوي کېږي څو سره؟ 9 سره. نو دلته موږ وایو چې د جمع حاصل چې دی تغیر رانغلی، نو دا چې دی د جمع په عملې کې تبدیلي خاصیت څه دی کوي. راځو دویم خاصیت ته چې د جمع اتحادي خاصیت ده. ګورئ ګرانه زده کوونکو که چیرې د جمع په عملې کې موږ د 2 جزونو څخه زیات جزونه ولرو، نو په خپله خوښه 2 جزونه سره جمع کوو، د دې جمع حاصل بیا دریم جز سره کوو. مثلا ګورئ زده کوونکو 3 جمع 4 جمع 15 ګورئ 3 جزونه دي، نو د دې حل لپاره لومړی 2 جزونه سره په خپله جمع کوو، وروسته بیا د دې جمع حاصل دریم جز سره کوو. ګورئ 4 او 15 څو کېږي؟ 9 جمع 15 مساوي کېږي څو سره؟ خپله د مساوي د 12 سره. ګورئ زموږ که چیرې زه اول چې دی 4 او 15 سره جمع کړم، داسې 3 جمع 4 جمع 15 بیا هم ګورئ د دې حاصل کې کوم تغیر نه راځي، نو دی ته چې دی اتحادي خاصیت وایي. 3 خپله 4 او 15 څو کېږي؟ 9 مساوي کېږي 9 او 3 مساوي کېږي 12 سره. نو دلته چې دی اتحادي خاصیت په خپل خوښه 2 سره جمع کوي، دریم سره وروسته بیا سره چې کوي جمع کوي، نو حاصل کې تغیر نه راځي. دا زموږ چې دی د اتحادي خاصیت. ګرانو زده کوونکو راځو درېیمه خاصیت ته چې دی زموږ چې دی توضیحي خاصیت ده. که چیرې موږ داسې سوال ولرو چې یو عدد په یو 2 جمع حاصل باندې ضرب شوی وي، نو د دې ضرب حاصل څنګه وباسو؟ مثلا 3 ضرب 3 جمع 2. ګورئ شاوسې دلته چې دی دغه 3 چې دی په 2 طریقو سره یو طریقه دا دی چې دغه منځ قوس موږ جمع کړو بیا په 3 سره ضرب کړو، او یو موږ داسې لرو چې دغه 3 چې دی دې کې هم ضرب په حالت کې دی او دې دواړو کې په ضرب حالت کې دی. مثلا 3 ضرب د 3 جمع دی 3 ضرب دی 2، نو دواړو کې چې دی د ضرب حالت کې دی، نو دې ځینه مساوي کېږي د 3 په 3 کې 9 جمع 3 په 2 کې 7 مساوي کېږي 100 سره 15 سره. که داسې نه کوو نو موږ داسې کولی شو چې دا دواړه سره جمع کړو 3 ضرب د 100 15 جمع 3 15 کېږي، نو 3 په 15 کې 15. نو دغه حالت ته چې دی د جمع عملې په جمع عملې کې د ضرب توضیحي خاصیت ورته وایي. راځو ګرانو زده کوونکو اخرنۍ خاصیت ته چې د عینیت عنصر ده. د جمع په عملیه کې عینیت عنصر یعنې خنثی عنصر چې دی هغه صفر عدد دی. په دې که چیرې موږ د صفر عدد سره کوم عدد جمع کړو یا د کوم عدد د صفر عدد سره جمع کړو، نو حاصل به هماغه عدد وي. مثلا ګورئ عدد جمع د صفر مساوي کېږي د عدد سره، یا صفر جمع عدد مساوي ده بیا هم هماغه عدد سره. مثلا 3 جمع 0 مساوي کېږي چې خپل صفر سره، او 0 جمع 3 مساوي ده بیا هم هماغه 3 سره. نو دغه زموږ نننی درس خدای دې وکړي چې تاسو ټول ته درس یاد شوی وي، نو تر څو چې بیا هم ستاسو په چوپړ تاسو ښه وخت زموږ ویډیوګانې شیر کړئ او پیج هم چې دی سبسکرایب کړئ. نو ښه وخت تاسو ته ولرم. ښه وخت. د لا نورو ښو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل افغان لاب ټیک سبسکرایب کړئ.